بسم الله الرحمن الرحیم د پښتو د خدمتونو مرکز ته ښه راغلاست. دا د فوټوشاپ شپږمه برخه ده. په دې برخه کې به مونږ د کلون ټول په هکله وایو. په فوټوشاپ کې مونږ سره کلون ټول په دې ټولز کې تقریبا په دې لین کې 5 نمبر راځي او که چېرته تاسو دا ټول په دغه سټایل کې پریښي وي نو په دې کې بیا لږ لاندې چې راشي دغه ځای کې وګورئ سټیم ټول دغه دی. د دې ټول نوم کلان سټیم ټول دی، شارټکټ یې اس دی. که زه اس بټن ووهم نو ګورئ ډایرکټ دا انتخابېږي. دلته موږ سره کلان ټول راغی. اوس زه غواړم چې د کلان ټول په واسطه تاسو ته یو څو مثالونه وړاندې کړم. اوس زه غواړم دغه عکس د دې بیکګراوند نه ډیلیټ کړم. نو د دې ډیلیټ کولو لپاره موږ که زه ډایرکټ دلته کلیک کړم ګورئ دا کار نه کوي. ګورئ دلته موږ ته وایي چې could not use the clone stamp because the area to done has not been defined. دی وی کنه وای تاسو مونږ ته یو ځای ډیفاین کړی نه دی، مونږ ته یو ځای په نښه کوي. ګورئ کلون ټول کار څه شي باندې کوي. د کار په دغه دې ته ورته یو سیمپل ښي مثال په تور دغه دیوال دی، دا ځای هم مونږ ته د دې دیوال په شان دی کړه. داسې سیمپل ورکړو. نو د سیمپل ورکولو لپاره به تاسو آلټ بټن ونیسئ. کله چې د آلټ بټن ونیوله نو زمونږ د ماوس کرسر دغه شانتي شي. ګورئ د پوینټر زمونږ داسې شو. نو دې باندې به تاسو د یو ځای سیمپل واخلئ. ګورئ یاد ساتئ کله چې تاسو سیمپل اخلئ که نه د سیمپل اخیستلو لپاره به تاسو داسې ځای انتخابوئ چې بیا د هغې الاینمنټ درته اسانه وي، د هغې برابرول درته اسانه وي. نو زه ځکه د دغه کرښې له پاسه فل پوینټر ږدم. اوس آلټ بټن مې نیولی دی او دلته یو ځل کلیک وهم. چې یو ځل مې کلیک وهم بس موږ سیمپل واخیسته. اوس ګورئ دا سیمپل مونږ چې کوم ځای ته وړو مونږ ته دلته شو کېږي. دا مونږ بندولی هم شو. بیا انشاءالله نور اپشن یې دننه وینډو ته چې لاړ شو هلته د کلون په نوم باندې یو وینډو خلاصېږي، په هغې کې بیا مونږ سره د دې ټولې اپشن شته دی. اوس دا به دلته الاین کوي. اوس که تاسو دلته داسې شروع کړئ مثال نو دا ګورئ هغه نما یې درته خرابه کړه. نو دې لپاره د کنټرول زیډ وهمه اوس راځم بېرته. ګورئ دلته زه دا د دې کرښې له پاسه برابر نو یو ځل بیا زه د دې سیمپل اخلم، دې ځای کې درېږم، آلټ بټن نیسم، کلیک کوم. اوس دلته راځم ګورئ دې کرښې سره مې برابر کړه بالکل. اوس دې ځای زه شروع کوم. ګورئ موږ چې زه کله دلته دا خپل برش وهم که نه دغه ځای کې نو دلته زما د چپ لاس سره یو د پلس د جمع نشان راځي. دغه جمع نښه چې ده د دې مطلب دا ده چې دغه ځای نه دی درته دا ایمیج را کاپي کوي. نو ګورئ زه چې څنګه ښکته ځم هغه هم را سره لاندې پوه شوئ. په دغه طریقه باندې مونږ د یو بیکګراوند نه ابجیکټس ډیلیټ کوو. نو زه سره راځم دا ټول پورې هغه کوم داسې. اوس دې ځای کې لږ مشکلاتو سره مونږ مخ کېږو ځکه دا دیوال دلته جګ دی، لږ دې ځای نه پورته دی او دلته لږ ټیټ شوی دی. ګورئ داسې کوږ راغلی دیوال. نو دې لپاره زه دلته بیا یو سیمپل اخلم دغه کونج کې چې وامې اخیسته. اوس ګورئ دا د دې کونج کې دې سره الاین کوم یو بیا کوږ ښکاره نه شي. بیا راځم هلته داسې ډرا کوم. نو ګورئ اوس موږ سره دا یو فلیټ ډیزاین شو، بلکل هغه ایمیج ته ډیلیټ شو. اوس دغه دیوال باندې که خیال مو کړی دلته یو سپینه غوندې نښه ده، زه غواړم چې دا هم ډیلیټ شي. دلته نه اوس یو سیمپل اخلم دغه ځای نه او دلته یو کلیک وهم چې دا هم پاک شي. دا یې هم موږ ته پاک. نو ګورئ یاد ساتئ چې کله هم تاسو په کلون ټول باندې کار کوئ نو تاسو به اول راځئ دې ځای کې به څو سیټنګز ځانته کوئ. په دې ځای کې به کرنټ لیر نه انتخابوئ، دلته به آل لیر انتخابوئ او آل لیر نه وروسته به تاسو د لیرز ته راځئ، دلته لیرز ته او دلته به تاسو یو نوی لیر اخلئ. اوس ما دا کار وکړه که نه دا زما په دغه ایمیج کې وشو، همدغه ایمیج کې زمونږ دا کار وشو. مونږ اوس که مثال په طور باندې دلته کومه غلطي کړې وي نو بېرته مونږ هغه بېرته پاکولی نه شو. او که چېرته کنټرول زیډ وهم نو بېرته هغه زمونږ کار واپس کېږي، انډو کېږي. نو دې وجې نه کار مونږ ته دا ده چې یو نوی سلیکشن مونږ واخلو ځان لپاره. نو زه بېرته ریورس ځم کنټرول زیډ سره، دا ټول ګوره ایمیج مې واپس راوسته. نو راځم دلته ټولو کې اول خپل آل لیر کومه. کرنټ لیر مطلب دا دی اوس که زه دلته یو خالي لیر واخلم ګورئ د لیر پینل مونږ ویلی دی بیا هغه ویډیو ګورئ انشاءالله سره به مو خلاص شي.
دلته خالي لیر موږ واخیسته. ګورئ زه دا هایټ کوم، ګوره موږ ته دې لیر کې څه هم نشته. دا لیر به انتخاب کړئ. اوس که دا انتخاب وي او دلته آل لیر انتخاب نه وي، کرنټ وي، نو بیا که موږ دلته کار کوو کار نه کوي. وجه څه ده؟ دلته کرنټ لیر دی، چې کوم لیر انتخاب وي په هغې کې به دې درته کار کوي، د هغې ځای نه به درته ایمیج را کاپي کوي. نو دلته اوس په دې کې څه شی شته دی نه، نو ځکه کار نه کوي. ګورئ که زار څونه دا برش وهمه کار نه کوي. نو دې لپاره زه دلته راځم آل لیر انتخابوم، یعنې چې دې ځای کې په نظر څه ښکاري هغه راته را کاپي کړه. نو زه دلته اوس یو سمپل دې ځای نه اخلم او دلته به انتخاب زموږ څه شی وي، دا لیر 1 خالي لیر. نو بیا راځم دې ځای ته او زه خپل دغه عکس لرې کوم. دې ځای ګورئ ما دې ځای کې غلطي څه وکړه چې دا مې دې ځای کې الاینمنټ کړی نه و. نو ګورئ دغه دیوال کې زموږ فرق راغی. زه بیا راځم دې ځای کې دا کلیک لګوم، سمپل مې واخیسته. اوس ښه دقیق دې ځای کې دا کلیک کوم. نو څه ګورئ اوس صحیح شو. دې کې لږ چې احتیاط وکړئ انشاءالله ډېر ښه کار پرې کېږي. دې ځای کې لږ ورانه کوو ځکه دلته دیوال کوږ دی. دلته یو سمپل بیا زه اخلم. دا کوشش کوي چې الاین کوي خامخا، ځکه چې الاینمنټ پکې نه وي نو هغه ډیزاین خوند نه وي. ډیزاین نیم په الاینمنټ باندې ولاړ. ګورئ بالکل یې ډیزاین راته ورک. اوس په دې کې موږ سره ټول واک دی د دې ایمیج. اوس که زه غواړم په دې کې کوم ځای کې څه مشکل به شوی، نو ګوره که زه دا هایډ کړم نو زموږ هغه ټول کار دغه دی. پوه شوئ؟ دونه کار موږ وکړو په دې لیر کې. اوس که دا خوښ هم نه وي بېرته دا لرې که هایډ یې کړه او ایمیج به دې بېرته راښکاره شي. یا کوم ځای کې د غلطي کړي هغه غلطي هم بېرته ته راواپس کولی شي. نو یو خو دغه کار لپاره کلان ټول استعمالېږي. بل موږ سره کلان ټول د دې کار لپاره هم استعمالېږي. اوس مثال په طور باندې موږ سره دغه یو عکس د انټرنیټ نه د ansplash.com نه راخیستی دی. دغه ایمیج کې ګورئ که تاسو خیال کړی وي دغه مخ باندې داسې داغونه دي. د داسې داغونو پاکولو لپاره هم موږ دا کلان ټول استعمالوو. نو د دې لپاره هم تاسو خبره یاد ساتئ یو نوی لیر اخلئ، ځکه دا بیا موږ ته ډېره ګټه کوي وروسته. دې لپاره زه راځم او دلته کلیک لګوم په دې پاک ځای باندې. یاد ساتئ ښه چې د ځای به انتخابوي چې هغه ځای باندې داغ نه وي. دغه ځای زه دې ځای نه سمپل اخلم او د دې سایز لږ وړوکی کوم او راځم دې ځای باندې کار کوم. خو یاد ساتئ چې کله مخکې تاسو کار کوئ کنه مخکې انسان په مخکې نو هغلته به سمپل نږدې اخلئ. اوس مثال که تاسو دې ځای کې سمپل واخیسته او دلته کار کوئ نو ګورئ دا به دا مخ درته تور کړي، نو دا بیا داسې ښه نه ښکاري که نه. نو دې وجې نه به کوشش کوئ چې سمپل داسې ځای کې اخلئ چې هغلته دغه د دې داغ سره نږدې ځای وي. ګورئ دا نو ګورئ دغه د دې کلان ټول په واسطه باندې موږ څونه بهترین طریقې سره پاک کړو. نو دغسې کارونو لپاره هم کلان ټول استعمالېږي. او زه راځم یو بل مثال تاسو در کوم. بل مثال دا د ګورئ کلان ټول اوس موږ سره دغه ایمیج دی. زه غواړم چې دغه تصویر چې دغه عکس دا خو په دې دیوال باندې دی، زه یم چې دا دې په دې دیوال باندې راشي. ګورئ که زه اوس دلته راشم د دې نه یو سمپل واخلم، مثال په توګه د دې ځای نه یو سمپل مې واخیسته او زه در راځم دې ځای نه بیا شروع کوم دا سمپل دلته یې ډرا کوم. نو ګورئ دا داسې فیک غوندې ښکاري که نه، داسې دروغ یا داسې ښکاري لکه چا چې فوټوشاپ کې جوړ کړی وي. نو دوی چې دا ریل ښکاره شي داسې ښکاره شي لکه مخکې نه چې په دې دیوال باندې لګېدلی وي. نو د داسې ښکاره کېدو لپاره موږ سره دې کې اپشن باید دا د دې څنګه چې دلته دا کوم فرېمونه لګېدلي دغه شانته داسې لګېدلی وي. نو د دې لپاره موږ راځو وینډو ته. وینډو کې به دلته وګورئ تاسو کلون سورس په نوم باندې د دې اپشن دي. نو دا به راواخلئ. دلته موږ نورې سیمپلې هم اخیستلی شو. ګورئ 1 2 3 4 5 سیمپلې موږ نورې هم اخیستی شو. دا به هم درته لږ وروسته چېرته استعمال کوم بیا.
نو اوس راځم غواړم چې دا دې ځای ته راواړوم نو باید دا دلته راشي چپه شي که نه ګوره دا اړخې دې طرف ته راشي او دغه وړوکی اړخې د بل طرف ته راشي نو زه اول راځم د دې نه کوم سیمپل اخلم کله چې زمونږ ابجکټ داسې کې پراته وي که نه یعنې داسې په پلنوالي پراته وي نو دې ته وید وایي وید یا هوریزنټل کله چې تاسو دې باندې موضوع کېدی که نه ګورې دلته ارتشو کوي فلپ هوریزنټل او داسې لا پاس نه لاندې طرف ته چې کوم زمونږ ابجکټ پراته وي دې ته هایټ وایي یا ورټیکلي ورته وایي خو چې دا ګوره فلپ ورټیکلي نو موږ غواړو چې دغه ایمیج زمونږ هوریزنټلي فلپ شي نو دلته به راشي یو ځل به کلیک ووهئ چې کلیک مو ووهه اوس دا دی آن شو دا زمونږ هوریزنټلي فلپ آن شو اوس که زه دلته د دې اندازې برابر به زه دا ډرا کوم ګوره اوس که زه دا ډرا کوم نو اوس به دا داسې ښکاري لکه په دې دیوال باندې چې لګېدلی وي نو ګورې بلکل دا معلومیږي نه چې دا په دې دیوال باندې لګېدلی او که مخکې په دې باندې لګېدلی ده معلومات یې نه کېږي که د دې سایز غټ وي مثال په طور باندې نو د دې سایز هم موږ وړوکی کولی شو مثال په طور دا بېرته ځم ریورس کنټرول زیډ سره او دلته راځم دا سایز چې دی دا ورته زه اوس 100% دی زه ورته یم دا راته که 80% ګورې 80% دواړه ګوره دا لاک به آن ساتئ که دا بند وي نو بیا کوږ وږ راځي دا به آن ساتئ چې ستا پروپورشنلی برابر راشي درته اوس زه بیا د دې ځای نه یو سیمپل اخلم او دلته راځم دا ډرا کوم ګورې اوس یې موږ ته د هغې نه 10% وړوکی جوړ کړه نو داسې ښکاري لکه دا چې مخکې نه دلته لګېدلی نو داسې کارونو لپاره هم موږ دا استعمالولی شو کلون ټول او بل د دې لپاره هم کارول کېږي مثال په طور باندې زه یو ایمیج راوړم اوس دا عکس ما راوړه ګورئ دلته زه غواړم چې د دې ځای نه واخله داسې په میز نیم کې زه غواړم دا سر دې دغه اړخ د دې طرف ته راوړي چې دا شی ته ورک شي او دغه سترګه مثال خرابه ده او دا ځای بلر راغلی زه یم چې دا مکمل دا په میز نیم شي او دې اړخ ته دې راوړي نو دې لپاره موږ داسې کار لپاره زه راځم لږ د کلون دا سایز غټوم د سایز غټولو لپاره د دې بیک سپیس نه لاندې بریکټ چې کومې دي دغه بریکټو باندې یو بریکټ باندې غټېږي او بل باندې وړوکی کېږي د دې ټول طریقې ما مخکې کلاسونو کې تاسو ته ویلي دي بیا زه راځم اوس مثال دغه زه کاپي کول غواړم دغه سترګه نو دې لپاره به زه کوم یو فلپ آن کوم هوریزنټلي ځکه دا سترګې خو داسې هوریزنټلي پرتې دي که دا داسې ورټیکلي پرتې وي نو بیا به موږ دا یو فلپ آن کولو نو دا اوس تیار دا آن نه کړم ګورې دې کې دا مشکل پېښېږي زه دا سترګه راخلم او که زه دا سترګه اوس دلته جوړه کړم دا داسې ښکاري ګورئ دی همدغه طرف راته دلته هم جوړ کړو او لږ یې وړوکی هم کړه ځکه موږ دلته سایز وړوکی کړی دی زه بېرته راځم دا اول خو دا سایز چې دی دا موږ دا سایز دوه طریقو سره دلته ولي کلیک کولو سره موږ غټولی شو او بل دی ډبلیو باندې چې کله موږ کلیک کړو دې طرف ته یې راښکاږو نو دې سره هم موږ دا غټولی او وړوکی کولی شو دا مې 100% کړو بېرته نو دلته راځم دا فلپ آن کوم هوریزنټلي اوس زه دلته په دې سترګه باندې کلیک لګوم او راځم دې سترګه باندې بېرته کلیک کوم اوس چې زه دا جوړوم دغه ماته هوبهو همدغه شانتې کاپي کوي زموږ دومره په کار ده یا دا ورک شي دلته بس دومره کافي ده ګورئ اوس څومره مزدارې طریقې سره یې موږ ته دا کلون په واسطه باندې فلپ کړه نو دغسې ډېرو کارونو لپاره دا کارول کېږي دغه شان دې ځای کې د دې موږ سایز هم غټولی شو او دلته موږ روټیشن هم چینج کولی شو مثال په توګه ته اوس دې روټیشن چینج کول غواړې اوس که دا مثال موږ ویلی که نه مثال په طور د دې نه یو سیمپل اخلم او زه غواړم چې دغه ځای کې بیا دا جوړ کړم نو دا فلپ که دلته آن وي نو دلته بیا فیک ښکاري داسې ګورئ لکه فیک غوندې ښکاري دلته به دا فلپ بند کړم نو اوس که زه دا دلته ډرا کوم که نه
ته به راته بالکل داسې ښکاري لکه دې ځای کې چې مخکې نه لګېدلی خو ګوره بالکل دا هو دغه شان دی که خو که زه ورته وایم چې نه دا راته لږ روټیټ که ګورې له پریویو کې موږ ته شو کوي دا شان بعض ځایونه کې په کار راځي لږ داسې راتاول غواړي نو ګورې داسې تاسو ځان لپاره راتاوولی هم شي بعض اوقات کله کله په کار راځي اوس فلحال داسې کوم بیکګراوند ما پیدا نه کړ هغې کې مې تاسو دا عملي کړی و نو داسې تاوولو لپاره هم تاسو دا کولی شي دا سورسز چې دي دغه موږ سره 5 سورسز تاسو لپاره دي دې لپاره زه یو ایمیج راخلم لکه دې ګل ته ګورئ ښه دی دې ګلونه نه زه سیمپل یې اخلم مثال په طور باندې دغلته مې د دې سور نه مې سیمپل واخیسته سور ګل او بیا راځم دا انتخابوم دلته راځم د دې زیړ ځای نه سیمپل اخلم دا بل سورس راخلم دې نه راځم دلته د پاڼې نه سیمپل اخلم اوس مثال په طور باندې دا زه دغلته چېرته کاروم دلته راځم دا سایز د برش لږ غټوم هلته یې سایز ډېر وړوکی دلته د دې ایمیج سایز وړوکی دی د دې وجې نه لږ مشکلات پیښېږي د دې وجې نه بس دا به لږ رازوم کوم اوس مثال ستا دغه ځای کې دغه پاڼه په کار ده نو ته پاڼه به درته ډرا کړي خو که ته وایې چې نه زما دغه ګل په کار دی همته راشه دا ګل ډرا وکړه خو که ستا دا بل کوم هغه سور ګل په کار وي هغې لپاره بیا همته دا ډرا کولی شي نو دا سورسز دې لپاره دي چې 2 3 4 سورس تاسو لپاره دوی دلته انتخابوي بیا کارولی شي زه کولی نو دا موږ سره وو کلون ټول د کلون ټول په واسطه باندې موږ ډېر کارونه کولی شو انشاءالله به زه شارټ ټوټوریل یې تاسو ته راوړم او دغې باندې به ډېر کار کوو انشاءالله یو څو اپشن یې پکې نورې هم دي یو اپشن پکې دا ده چې ګورې موږ دلته دا کوم کار چې کړی و که نه دا ګورې موږ سره ټول په دې کې پراته دي که کوم ځای کې مشکل وي نو هغه بېرته ډیلیټ کولی هم شو په دې کلون ټول کې موږ سره یو څو اپشن نورې هم دي چې هغه موږ په دې برش ټول کې ویلي دي هغه بیا هلته هغه ځای کې کتلی شي انشاءالله دغه اوپیسیټي د هغه موږ هلته ښه دقیقه ویلې ده هلته بیا وګورئ ده انشاءالله د دې په واسطه باندې انشاءالله موږ ډېر کار کوو د دې ټول په واسطه باندې هغه به بیا انشاءالله ځای په ځای باندې زه شارټس درته جوړوم او دې نه وروسته به انشاءالله هفته کې 1-2 ویډیوګان انشاءالله زما راځي دا تقریبا 2-3 کاله مصروفیاتو او مشکلاتو د وجې نه زما ویډیوګانې بندې شوې وې انشاءالله زه بېرته فعالیت شروع کوم تاسو لپاره به زه د فوټوشاپ دا کورس هم تکمیل کړم او د دې نه وروسته بیا دا پریمیر شروع کوو ان ډیزاین به وایو انشاءالله دا ټول به ښه دقیق وایو الله دې وکړي چې دغه ویډیو ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي دا د خپلو ملګرو دوستانو سره شریکه کړئ تر څو هغوی هم مستفید شي په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ د الله په امان